د خر غوښه او د خنزیر غوښه په موږ باندې خورئ په هوټلو کې. عوام ہوشیار خبردار، گدھے کے بعد اب خنزیر کا گوشت پکڑا گیا ہے خانیوال سے. جی ہاں، 6 من خنزیر کا گوشت برآمد ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګرو په دې ویډیو کې به نن تاسو ته زه خنزیر غوښه ښایم چې دې نه مخکې چې کوم دا په سوشل میډیا باندې خوره شوې وه چې د خر غوښه چې کوم دا وړلې شوې ده په هوټلو کې، او دې نه باوجود چې کوم دا خنزیر غوښه خوړلې شوې ده. خنزیر چې کوم دی حلال شوی دی او غوښه یې خوړلې شوې ده. خالیوال کې دا یو ځای دی، خالیوال پنجاب سایډ ته غوښه یې خوړلې ده. نو دا زه نه ویم چې دا نیوز والا دی، دا ویډیو مې نظر نه تېره شوه، ما چې ملګرو سره هم شیئر کړم. دا ویډیو وګورئ، بیا بعد کې خپلې خبرې له راځم. عوام ہوشیار خبردار، گدھے کے بعد اب خنزیر کا گوشت پکڑا گیا ہے خانیوال سے. جی ہاں، 6 من خنزیر کا گوشت برآمد ہوا ہے اور 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں. خنزیر کا گوشت مبینہ طور پر ہوٹلز میں سپلائی کیا جاتا تھا. وائلڈ لائف افسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے. یہ مناظر بھی آپ دنیا نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. پہلے اس قوم کو گدھوں کا گوشت کھلایا گیا اور اب خنزیر کا گوشت پکڑے جانے کا انکشاف ہوا ہے. جی ہاں، گدھے کے کھالوں پر تو پابندی لگا دی گئی، لیکن اب خانیوال میں تازہ واقعہ پیش آیا ہے. آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر 2 افراد کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت سپلائی کیا کرتے تھے. خانیوال سے 6 من خنزیر کا گوشت برآمد ہوا ہے اور یہ دونوں ملزمان دھر لیے گئے ہیں. محکمہ وائلڈ لائف نے یہ کارروائی کی تھی جب انہیں اطلاع ملی، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ خنزیر کا یہ گوشت مبینہ طور پر ہوٹلوں میں سپلائی کیا جاتا تھا. گرفتار ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ہم صحافتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ واضح طور پر نہیں دکھائیں گے، یہ باقاعدہ اس میں مرګرو تاسو دا ویډیو وکړه نو کوشش کوئ چې غټو هوټلو کې چې کوم دی خوراکونه مه کوئ. د پنجاب سایډ ته دې هوټلو کې خوراکونه نه دي پکار، ځکه چې دا حل به وي خنزیر غوښې به د ونې خورئ، د خرونو غوښې به د ونې خورئ. نو کوشش کوئ چې هوټلو کې چې کوم دی د غوښې قسم ته خوراک بالکل مه کوئ. سبزی وغیرہ خورئ، نور سیزونه دال خورئ، الو پکې خورئ، نور څه پکې خورئ. مرګرو تاسو به ویډیو کتلی وي، مونږ ته لایک کمنټس په باندې ضرور راکئ. ما شاید مندو خیروال تعالی که اجازت ښه ده او بعد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.